د مارچ میاشت د کرکټ د مینوالو میاشت ده. دا چې په دغه میاشت کې کومې لوبې ترسره کیږي او کله به ترسره کیږي بشپړ معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم، خو ویډیو به راسره تر پایه ګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. اوس د فبرورۍ میاشتې وروستۍ لسیزه ده. دې میاشت کې هم سیریزونه ترسره شول، خو تر ډیره پورې پکې د کرکټ راج کم و. را روانه عیسوي میاشت کې زیاتره لوی ټورنمنټونه پیلیږي او ځینې د همدې میاشت لومړۍ او دویمه لسیزه او وروستۍ لسیزه کې پای مومي او یا هم شروع کیږي. د مارچ میاشت او د لوبو پیلې افغان لوبډله کوي. د 2019 میلادي کال مارچ میاشت کې افغان لوبډله د 3 شلوریزو لوبو پیل آیرلند سره کوي. د دې لوبو شروع د مارچ میاشتې په 4مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا میدان کې کیږي. افغان کرکټ لوبډله لومړۍ شلوریزه لوبه د مارچ میاشت په 4مه نیټه، دویمه لوبه د مارچ په 8مه او دریمه شلوریزه لوبه د مارچ په 10مه نیټه ترسره کوي. د دې میاشتې په لومړۍ لسیزه کې به د ښځینه او نړیوال جام جریان ولري او د مارچ په 8مه نیټه یې پایلوبه ترسره کیږي او د ستر نړیوال جام پای ته رسیږي. د همدې مارچ میاشت په اوږدو کې د پاکستان سوداګریز کرکټ لیګ یا پاکستان سوپر کرکټ لیګ دوام لري او تر 22مې نیټې غځیږي. د مارچ په 22مه نیټه د پاکستان کرکټ لیګ پای ته رسیږي او 2 ورځې وروسته ترې یعنې د مارچ په 29مه نیټه د نړۍ ستر سوداګریز کرکټ لیګ پیلیږي چې IPL دی. IPL هغه لیګ دی چې ډیری خلک یې مینوال دي او را رسېدو ته یې سترګې په لار دي. د IPL لوبې تر 24مه نیټې دوام کوي او شاوخوا 80 لوبې به پکې ترسره شي. د IPL 14م پړاو د مارچ میاشت کې پیلیږي. د لوبو کې د نړۍ له ګوټ څخه لوبغاړي اخیستل شوي او هغه لوبغاړي ځان بختور بولي چې د لیګ کې اخیستل شوي او د لوبېدو حقوق یې ترلاسه کړي دي. 3 افغان لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي. راشد خان او محمد نبی له 2018 کال راهیسې حیدرآباد لوبډلې سره لوبېږي او سږ کال به هم همدې لوبډله کې ولوبېږي. او مجيب الرحمن هم له نږدې 3 کلونو راهیسې له کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره لوبېږي. بل پلو په دې میاشت کې د لوبډلو ترمنځ لوبلړۍ هم ترسره کیږي او لوبډلې له یو هیواد څخه بل هیواد د لوبو کولو لپاره سفرونه کوي. نو دوستانو دا و د مارچ د میاشتې معلومات. ان شاء الله را روانه لوبې په هکله به هم تاسو ته معلومات درکوم. که چینل ته نوي یې چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.